سرکزي زار دې شي له خاورې له وطنه، سرکزي زار دې شي له خاورې له وطنه، ژوند هغه ژوند دی چې قربان شي له وطنه. یعنې تاسو وویل چې ډېر لوړ قیمت یې درلود او سره له دې چې که تاسو هغه پلورلی وای شاید ډېرې پیسې مو لاسته راغلی وای خو بیا مو هم وسپارل. نو قدامت او هغه تاریخي اثر یې همدغه ده چې په دې باندې جهاد سوی او د 100 کلونو نه زیات تاریخ لري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حریت رادیو قدرمنو اوریدونکو د حریت خواله رسنیو درنو څارونکو سهار مو نیکمرغه. انشاءالله چې یو ښکلې ورځ به ولرئ او سهار پیغام خپرونه را پیل شوله. کوربه مو زه اعظم الله باوري یم. د تل په څیر خپرونه کې یوازې نه یم، داسې یو شخصیت را سره میلمه دی چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه توره د هیواد موزیم ته وسپارله. دا چې دغه ځوان څوک دی او څه انګېزه ورته پیدا شوله چې دغه توره وسپاري او له دې مخکې هم کوم اثار سپارلی و، د هغه په اړه به هم ورسره غږېږو. نو راځو خپل میلمه ته. ستړی مو شئ، خیر راغلی خپرونې ته. سهار د نیکمرغه. ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او د حریت رادیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. ډېره مننه چې خپرونې ته مو راوبللم. ډېره زیاته مننه. ځای لري چې مننه وکړم د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه چې یو بشپړ مخابراتي شرکت دی چې په صوتي بې سیم او انټرنیټي برخو کې درنو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. را به شو لومړی کې که ځان راوپېژنئ موږ او هیوادوالو ته چې دغه ځوان څوک او له کومه ځایه. نوم خو مې حبیب رحمان نوري ده او د پکتیا ولایت یم او فعلا په کابل کې ژوند کوم. ډېره زیاته مننه نوري صاحب. راځو لږ د زده کړو په اړه هم راته وغږېږئ. څومره زده کړې مو کړي دي او په کومه برخه کې مو زده کړې کړي؟ ما خو زده کړې تر لیسانس کچه پورې کړې ده او په روابط بین الملل کې عیار کې. نوري صاحب لومړیو کې دا راته ووایاست چې دغه توره څه وخت او څنګه ستاسو کورنۍ ته پاتې شوله؟ دا توره خو د ما د نیکه میر افضل خان د وخت نه موږ ته راپاتې ده چې زما د پلار نیکه و او د امیر حبیب الله خان شخصي ساتونکی و. نو د هغه جهاد د دورې د وخت نه راپاتې شوی. تاسو ویل چې ستاسو د پلار نیکه د امیر حبیب الله خان ساتونکی و، دغه په اړه کوم معلومات لرئ مهرباني؟ دغه په اړه خو بس همدغه معلومات ده چې نوم یې میر افضل خان و او بس هغه په هغه وخت کې جهاد یې کو د انګریزانو په خلاف. نو داسې څه خاص معلومات زه هم نه لرم هغې په هکله، فقط دومره پوهېږم چې زموږ د پلار نیکه و. بلې ډېره زیاته مننه. نوري صاحب د دې تورې تاریخي ارزښت تاسو په څه کې وینئ؟ د دې تورې تاریخي ارزښت خو د دې په جهاد کې وینو. هغه د جهاد هغه نښې نښانې اوس هم په دې تورې کې موجود و او د ملي موزیم رئیس او همداسې معین صاحب د فرهنګي عتیق الله عزیزي دوی هم د دې تورې نه ډېر زیات خوشحاله وو چې دا تحفه ما ورته ورکړله. نو قدامت او هغه تاریخي اثر یې همدغه ده چې په دې باندې جهاد سوی او د 100 کلونو نه زیات تاریخ لري. څنګه تاسو دا جوته شوله نوري صاحب چې دغه توره له 100 کلونو نه زیات عمر لري؟ په دې تورې باندې تاریخ لیکل شوی ده. دغه تاریخ کله چې دغه توره جوړېدله تاریخ لیکل شوی ده. او دغه توره په کومو شرایطو کې تر دې دمه راورسېدله؟ هیواد خو هغه دی چې څو ځلې اشغال ډېر و، اضافه حتی زموږ او ستاسو ډېری تاریخي اثار له منځه ولاړل. دغه توره په کومو شرایطو تر دې وخته راورسېده؟ همداسې ده. دا خو بس پلار هم دا توره ساتلې و ځکه هغې د نیکه د لاس یو نښه و ورسره او موږ مهاجرت هم تېر کړل، د وطن نه باندې لاړو، بیا بیرته راغللو. نو دا خپل اصلي وارثینو ته پاتې و چې د دې یو صحیح وارث پیدا شي چې دا توره ورته وسپارل شي. نوري صاحب کله مو پرېکړه وکړه چې دغه توره د هیواد موزیم ته وسپارئ؟ پرېکړه خو مې هله وکړه، دا خو ما مخکې هم څو قلم آثار ورکړي وو ملي موزیم ته، وزارت هغې باندې به هم انشاءالله غږېږو. و انشاءالله. نو زه چې کله بیرته هیواد ته راستون شوم ملي موزیم ته لاړم او د ملي موزیم رئیس سره کېناستم. د هغوی هغه اخلاق او د هغوی هغه ستاینه یې چې وکړل مانه، نو ما ویلې چې هغه مخکینی آثار مې خوندي ده، راځه همدغه
یو تاریخي آثار را سره پاتې ده، دا به هم د اصلي جای کوم خزانه چې د ملي میوزیم دغه ته به یې وسپارم. نو دغه انګیزه راته راپېښ شو، همدا یې اصلي وخت و، صحیح وخت یې و چې دا توره مې وسپاره ورته. څه انګیزه درته پیدا شوله نوري صاحب چې دغه توره تاسو په شخصي توګه ونه ساتئ او موزیم ته یې وسپارئ؟ دا خو اصل کې زما شخصي ملکیت، زما شخصي آثار نه بلکې د ملت آثار و، دا د ملت مال و، نو باید مې ملي میوزیم ته ورکړی وای تر څو راتلونکی نسل د دې نه ګټه واخلي او په فرهنګ باندې پوه شي او په تاریخ باندې پوه شي او د دې نه ګټه واخیستل شي، تر څو نړیوال وګوري چې واقعا هم افغانستان تاریخ لري او تاریخي آثار لري. نوري صاحب ستاسو په اند د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره موزیم څومره مناسب ځای دی؟ زما په نظر 100% مناسب ده. د تاریخي آثارو دپاره یوازینی ځای موزیم ده چې باید هلته کېښودل شي او سره د کېښودلو باید نمایش ته هم کېښودل شي تر څو نور خلک یې وویني او د خپل د فرهنګ نه خبر شي، د تاریخ نه خبر شي. فقط کېښودل دپاره نه، باید دا نمایش ته کېښودل شي. تاسو د تاریخي آثارو سپارل څومره ملي مسؤلیت ګڼئ او هغه چا سره چې دغه آثار اوس هم ورسره خوندي دي نه یې دي سپارلي، څه ورته وایاست؟ زه خو دا خپل ملي مسؤلیت ګڼم چې دغه آثار ما ورکړل وزارت اطلاعات فرهنګ ته، یا دې نه مخکې کوم آثار ورکړي او نور خلک هم باید دا خپل ملي مسؤلیت ادا کړي چې چا سره دا آثار په کورونو کې موجود دي یا په ولایتونو کې دي یا مثال د پخوا نه ورسره پاتې دي او دا باید ملي میوزیم ته یا اړوند ادارو ته تسلیم کړي. او بیا زما په نظر دې دپاره وزارت اطلاعات فرهنګ باید یو شفافه پروسه جوړه کړي د ولایتونو په سطحه باندې، د مرکز په سطحه باندې، چې خلک اطمینان حاصل کړي او دا آثار دوی ته تسلیم کړي. نوري صاحب مخکې مو هم یو څه یادونه وکړله چې ځینې آثار مو مخکې هم موزیم ته سپارلي وو او داسې ویل کېږي چې مجسمه مو هم سپارلې وه، د هغې کیسه راته وکړئ. هغه مجسمه هم ډېر د پخوا نه موږ سره راپاتې وو. د هغې مجسمه قیمت ډېر زیات و، هغه د 2000 کالونو نه پخوا تاریخ درلود، نو هغه په تیر حکومت کې ما تسلیم کړی و وزارت اطلاعات فرهنګ ته. چې کله زه میوزیم ته لاړم هیواد ته راستون شوم، مجسمه ما ولیده چې واقعا اوس هم په میوزیم کې شته، نو زه دې ته تشویق شوم چې زه دا بل آثار هم ورکړم چونکې اوس خوندي ساتل کیږي او امنیت یې نیول شوی ده. بلې یعنې تاسو وویل چې ډېر لوړ قیمت یې درلود، سره له دې چې که تاسو هغه پلورلی وای شاید ډېرې پیسې مو لاسته راغلی وای، خو بیا مو هم وسپارل. نو واقع چې تاسو خپل ملي مسؤلیت د تاریخي آثارو په خوندي کولو کې ساتلی دی. راځو دې ته نوري صاحب، د انګریزانو پر ضد د مبارزې او جهاد د یاد ساتلو لپاره دا ډول آثار څومره مهم دي؟ ډېر زیات مهم دي. هر هیواد چې دغه په خپل فرهنګ او داسې ملي آثارو باندې پیژندل کیږي او ژوندی پاتې کیږي، که دغه آثار بل هیواد سره وي یا داسې نور کوم تاریخي آثار چې ما ورکړی ده دا نورو میوزیمونو سره وي، دې نه به یې ډېر ښه ګټه اخیستې وی. یا د کوم تاریخي آثار چې موږ سره په میوزیم کې ده، نور هیوادونه دومره چې نه لري او موږ خو ډېر غټ تاریخ لري افغانستان، نو د دې نه باید یو سمه ګټه واخیستل شي. او زما په نظر دې دپاره به یو ښکلی نمایشګاه جوړ شي تر څو بهرني هیوادونو نه خلک راشي د دې نمایشګاه دپاره. که تاسو وګورئ نور هیوادونه لکه مصر، د دوی ډېر زیات عواید د دې نه ده چې خارجي خلک راځي هلته لیدنه کوي د دوی د تاریخي آثارو نه او د دوی هغه تاریخي ځایونو نه. موږ هم زرګونو کالونه تاریخي ځمکه لرو، په دې کې تاریخي آثار پراته دي، خو بس فقط دې دپاره یو ښه یو مناسب نمایشګاه ورته جوړ شي تر څو نور خلک هم راشي لیدنه ترېنه وکړي. او سره د دې باید وزارت اطلاعات فرهنګ هم دې دپاره یو مناسبه یو پرېکړه وکړي، ځانګړی پلان ورته جوړ کړي. ډېره زیاته مننه. نوري صاحب تاسو دغه توره ستاسو د نیکه وه، آیا د ستاسو نیکه نور د ژوند کومې خاطرې تاسو سره پاتې دي، کومې کیسې درته پاتې وي د جهاد د وختونو دغه؟ والله د ټول نه خوږ خاطره خو همدغه یوه توره راپاتې وه چې اوس به هم ویاړ ورباندې کوو چې اوس به هم ویاړ کوو، او دا ویاړ فقط زه نه، دا ویاړ به زما ټول کورنۍ کوي، او زما په نظر همدغه د ټولو نه ښه خاطره وه. نوري صاحب راځو دې ته که دغې تورې خبرې کولی، ستاسو په نظر د افغانستان کوم تاریخي داستان به یې بیان کړی وای؟
که دې توره خبرې کولې دی به د جهاد د هغه شور او ولولو قیسې کولې چې مونږ یې تصور هم نشو کولی. په همدغه تورو باندې هغه پخوا وختونه خو داسې نور سلاګانې دا شیان دومره نه وي، په همدغه توره به جهاد کېده. نو دا توره ډېر ښه داستان او ډېر ښه قیسې لري. نوري صاحب په پای کې څه پیغام څه خبرې قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته لرئ؟ مهرباني. ډېره مننه. په پای کې خو مې پیغام وزارت اطلاعات و فرهنګ او د پوهنې وزارت ته ده چې په ګډه سره داسې یو پروسه جوړه کړي چې کوم ښوونځي دي په کابل کې او په نورو ولایتونو کې، او دوی دپاره داسې یو برنامه جوړه شي چې دا ټول ښوونکي متعلمین چې کوم دي دا باید تاریخي ځایونو ته یوړل شي، میوزیمونو ته یوړل شي تر څو تاریخي آثار وویني او دوی د تاریخ نه خبر شي. وطن دوستي دپاره نور هم په زړه کې جذبه را پیدا شي. او په آخر کې غواړم چې یو بیت وړاندې کړم چې وطن سره ډېر لیونی مینه لرم. سرکزي زار دې شي له خاورې له وطنه، سرکزي زار دې شي له خاورې له وطنه، ژوند هغه ژوند دی چې قربان شي له وطنه. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلي نوري صاحب. مننه تاسو. ځای لري چې ځانګړې مننه وکړم د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه چې یو بشپړ مخابراتي شرکت دی چې په بي سیم صوتي او انټرنیټي برخو کې قدرمنو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. دا هم د سهار پیغام خپرونه چې ستاسو په درانه چوپړ کې وړاندې سوله. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو تر بیا بلې خپرونې مو په لوی رب تعالی سپارم. ښې چارې ښه وختونه.